السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغانستان په لومړي ځل په یوه نړیواله لوبه کې پاکستان مات کړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تاریخ جوړ کړ او په لومړي ځل یې په یوه نړیواله لوبه کې پاکستان مات کړ. په دغه لوبه کې ملي لوبډلې په 6 ویکټو او 11 توپونو زبردسته بریا خپله کړه. ټول افغانانو ته ډیر مبارک وي. ډیر زیاته د خوشحالۍ ورځ ده. زه خپله ډیر زیات خوشحاله یم. یقینا زبردسته په زړه پورې لوبه افغان لوبډلې ترسره کړل. پاکستان ته یوه ستره او شرموونکې ماته ورکړل. بیا دې هم ټول افغانانو ته ډیر مبارک وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې نړیوالو شلاوریزو لومړۍ لوبه په شارجه کې ترسره شوه. د لوبې په پیل کې پاکستان د لوبې پچه وګټل. په خپله یې د توپخنې پریکړه وکړه. پاکستان په ټاکل شوو 10 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 2 نوې منډې جوړې کړې. د دوی لپاره سیم ایوب 12 منډې جوړې کړې. محمد حارث 6 منډې جوړې کړې. عبدالله شفیقي په 0 باندې آوټ شو. طایب طاهر 14 منډې جوړې کړې. اعظم خان په 0 باندې آوټ شو. اماد وسیم 18 منډې جوړې کړې. کپتان شاداب خان 12 منډې جوړې کړې. فهیم اشرف 2 منډې جوړې کړې. نسیم شاه هم 2 منډې جوړې کړې. زمان خان 8 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او احسان الله 6 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. پیچ ډیر زیات د بالینګ دپاره جوړ و. بیټینګ ته سم نه و جوړ. افغان توپ اچوونکو ډېرې زبردسته توپ اچونه ترسره کړل. فضل حق فاروقي په 4 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې. 2 لوبغاړي وسوځول. مجیب رحمان په 4 اورونو کې ډېره اقتصادي توپ اچونه ترسره کړه. 9 منډې ورکړې. 2 لوبغاړي وسوځول. محمد نبي په 3 اورونو کې 12 منډې ورکړې. 2 لوبغاړي وسوځول. راشد خان په 4 اورونو کې 15 منډې ورکړې. 1 لوبغاړی وسوځوي. نوین الحق په 2 اورونو کې 19 منډې ورکړې. 1 لوبغاړی وسوځوي. عظمت الله عمرزي په 3 اورونو کې 20 منډې ورکړې. 1 لوبغاړی وسوځوي. افغانستان د 93 منډو هدف په تعقیب کې توپخانه پیل کړل. د لوبې په 18.15 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پاکستان ته ستره ماته ورکړل. افغانستان دغه لوبه په 6 ویکټو سره وګټل. افغانستان لپاره په لومړي سر کې رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران ډیر ښه روان وه، خو بیا ابراهیم زدران او ګلبدین نایب پرله پسې وسوځېدل چې د افغانستان توپخونکي تر پریشر لاندې کړل. په لومړي سر کې رحمان الله ګربز 14 منډې جوړې کړې. ابراهیم زدران 9 منډې جوړې کړې. ګلبدین نایب په 0 باندې آوټ شو. محمد نبي بیا په 18 بالونو باندې 18 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. 3 څلوریزې یوه شپږیزه په بیټینګ شامله وه. کریم جنت په 14 بالونو باندې 7 منډې جوړې کړې. نجیب الله زدران په 23 بالونو باندې 18 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. 2 څلوریزې په بیټینګ شاملې وې. د پاکستان لپاره احسان الله ډېره زبردسته اقتصادي توپ اچونه ترسره کړل. د افغانستان 2 لوبغاړي پرله پسې په 1 اوور کې آوټ کړل. احسان الله په 3.15 اورونو کې 18 منډې ورکړې. 2 لوبغاړي وسوځول. اماد وسیم 1 لوبغاړی وسوځوي او نسیم شاه هم 1 لوبغاړی وسوځوي. افغانستان دغه لوبه په 6 ویکټو سره وګټل. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دویمه نړیواله شلاوریزه لوبه پر 26 تاریخه سبا نه بل سبا په شارجه کې ترسره کیږي. دریمه لوبه په 29 تاریخه په شارجه کې ترسره کیږي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ. د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.